موضوعات که فرد وقت بویشون یو دیگر سواتنویم مالی کال لومړی شپږ میاشتو گزارش وزارت مالیې دی او په دویمه برخه کې به بیا د هغه مکتوب په باره کې چې په دې وروستیو کې د ځینو رسنیو او د خواله رسنیو همچنان د اجتماعي رسنیو لخوا نشر کېږي یو ډېر غټ سوء تفکیر رامنځته کړی و په هغه خبرې وکړو. در 6 ماه نخست سال جاری مالی یا در سال 1398 در مورد وضعیت عواید ملی باید بگوییم که وضعیت الحمدلله بسیار خوب است. در الی کنون یا تاریخ امروز که آخرین معلومات ما بود ما 102 میلیارد افغانی جمع آوری کردیم که در مقایسه با سال گذشته 12 میلیارد افغانی یا 14% افزایش نشان میده که تنها در خود گمرکات در 6 ماه اول سال فعلی در مقایسه با 6 ماه سال مالی 1397 در حدود 4 میلیارد افغانی افزایش آمده و متباقیشان مربوط عواید مالی و غیر مالیاتی بودند. دلیل افزایششان سهل سازی پروسه های مالیاتی و گمرکی بوده است، مبارزه با سیستم است، با فساد است و بهتر سازی سیستم است و جلوگیری از مداخلات زورمندان و بعضی از ادارات در کارهای یومیه وزارت مالیه است. در قسمت مصرف بودجه انکشافی و عادی باید بگوییم که در 6 ماه سال مالی فعلی ما در حدود 41% بودجه انکشافی را به مصرف رساندیم که نظر به سال گذشته 5% ازدیاد داریم. عادی بودجه ما در کال به شپږ میاشتو کې 15% مصرف کړی، د تیر کال په تناسب د 2% کمښت لرو. لپاره ښه زیری دی ځکه کوشش مو دا دی چې عادي بودجه کمه مصرف کړو. تر ټولو لوړ سکتر چې تر اوسه یې کولی شي په خپله انکشافي بودجه ښه مصرف کړي هغه د حکومتدارۍ او د خدمات عامه سکتور دی چې 48% یې مصرف کړي، ورپسې د تهیې مسکن او د اجتماعي کارونو سکتور دی چې 40% دی، ورپسې د انرژي و معدن سکتور دی چې 40%. متاسفانه ځینې سکتورونه لرو چې هغوی د خپله بودجه په سمه توګه نه ده مصرف کړې او تر ټولو زیاته بودجه د صحت سکتور مصرف کړې چې 50% ده. د معارف، فرهنګ او د دین سکتور متاسفانه تر اوسه صرف 19% بودجه مصرف کړې ده او د نظم عامې سکتور 32% مصرف کړې ده، د اقتصاد و زراعت سکتور 11% مصرف کړې ده. زموږ هدف دا دی چې د کال تر پایه باید خپله مصرف موږ تقریبا 5.5% څخه زیات کړو. څو نورې مسئلې هم شته دي ولی تر هغه مخکې به راشو د مکتوب مسئلې ته. در چند وقت اخیر یک مکتوبی را که اصل محتوای مکتوب به سال 1394 میرسه پخش شده و در 1398 تی سپاره دوباره فقط یک تایید صورت گرفتن. مسئله از این قرار بود که در سال 1393 ببخشید شکایت سکتور خصوصی ما بسیار زیاد نزدیک شد که بعضی از ادارات امنیتی و کشفی بدون هماهنگی وزارت مالیه در مورد کارهای روزمره گمرکات عواید اینا مداخله میکردن. مثلا کانتینر را دور میدادن، میگفتن که ما رو باید ببینیم، مثلا در مسائل روزمره مداخلت میکردن و این موارد باعث شد که در هماهنگی مطلق با سکتور خصوصی و وزارت مالیه مسئله به کابینه رفت. بر اساس مصوبه شماره 3 محرک 1/8/1393 که کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله کرد و دو رئیس جمهور هم شفاهی خود داد که ارگان‌های امنیتی و کشفی بدون هماهنگی وزارت مالیه در امور ادارات دومی وزارت مالیه مداخله کردن نمیتونند. ولی به این معنا به هیچ صورت نیست که اونا نظارت و یا تفتیش و یا بررسی کارهای خود در صلاحیت‌های قانونی خود انجام دادن نمیتونن. فعلا هم روزمره تمام ادارات کشفی، امنیتی و تفتیشی با وزارت مالیه سر و کار دارن، معلومات تقاضا میکنن از واحدهای دومی وزارت مالیه و در ولایات و در مرکز نظارت میکنن. یگانه تحول را که مکتوب به میان آورده اویی است که باید با وزارت مالیه هماهنگی صورت بگیرد. غیر هماهنگی که در سطوح پایین وجود بود و از بین رفت و این مسئله باعث از این شد که در کارهای تخصصی وزارت مالیه و ادارات دیگر یک شفافیت بسیار خوب به میان میاد. قسمت دومی که تشویش رسانه‌های محترم را فکر کنه که فکر کنم
مرکز محترم نی هم در این مورد یک اعلامیه را صادر کرده بود. این حکم در ماهیت خود در به حساب امنیت خود به هیچ صورت و هیچ گونه ربطی به عدم و یا کم کردن تشریک معلومات ندارد. اصلا ما نمی‌فهمیم که چطوری تشویش پیدا شده است. وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات است و هر درخواست کننده ما از ادارات دولتی، از رسانه‌ها، از مراکز تحقیقاتی و حتی مردم عام ما مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات حقشان است که هر گونه معلوماتی را که او را قانون محدود نساخته باشد باید وزارت مالیه بریز بوده و ما دفتر سخنگوی و دفتر اطلاعات وزارت مالیه در خدمتشان است. پس به یک جمله این مسئله را می‌خوایم وضاحت بدیم. گویی است که این مسئله فقط مداخله در کارهای روزمره و یومیه وزارت مالیه بود، به هیچ صورت در مورد محدود کردن صلاحیت‌های تفتیشی و نظارتی ادارات محترم ندارد. مسئله سوم در مورد بودجه کمیسیون محترم مستقل انتخابات بود. مجموعاً به وزارت مالیه در حدود 11.3 میلیارد افغانی را بودجه پیشنهاد کرده بودند که با 5 بخش اینا تقسیمش کرده بودند. بودجه ثبت نام تقویتی بود، بودجه دوره اول انتخابات بود و احتمالاً به نظر اینا اگر به دوره دو میره بودجه از او پیشنهاد کرده بود. بودجه کمیسیون شکایت انتخاباتی بود و بودجه تلاشی کنندگان حماسیه بود. از مجموع مبلغی که اینا درخواست کرده بودند مبلغ 4.4 میلیارد افغانی را شامل پلان تمویلی دونرها کرده بود که میگفتن ما از دونر میگیریم و همراه دونرها نشست‌های متعدد فعلا هم صورت میگیره. تا هنوز ما مشخصاً از کسی تعهد رقمی نگرفتیم، ولی کوشش ما است که این مبلغ ازی را از اونها بگیریم و متبقی ازی که 6.9 میلیارد افغانی میشه این وزارت مالیه را تقاضا کردن. وزارت مالیه مطابق به حکم بسیار شفاف و نظر به پالیسی حکومت افغانستان و نظر به موجبات قانونی ما متعهد هستیم که بودجه انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان را برآورده کنیم. الحمدلله قسمی که پیشتر گفتیم ما امسال 12 میلیارد افغانی از آنچه که پیش بینی کرده بودیم زیاد فواید به دست آوردیم. پس ما در تمویل 6.9 میلیارد افغانی که از ما خواست شده با هیچ گونه مشکل بودجه‌ای روبرو نیستیم. مسئله سومش در 15 روز و ایدانه معاش و که کله چې حکم د رئیس جمهور څخه واخیستل شو ټولو اداراتو ته په هماغه ورځ ورولېږدول شو. شرط په دې باندې و چې ادارات به دغه 15 ورځنی معاش د خپله عادي بودیجې نه چې فعلا ورسره ده دوی به اجرا کوي او د کال په منځ کې کله چې د مالیې وزارت د کال منځنۍ بررسي د بودیجې کوي به د دوی په هغه بودیجه کې چې دغه 15 ورځنی معاش ترېنه استفاده کړی دی هغه به بیرته ورته د نوو سرچینو نه یا د نورو وزارتونو که چېرته مصرف یې کم کړی وي مصرف په وخت نشي کولی د هغوی نه به بیرته دوی ته ورکوي. د یو هفتې وړاندې معلومات چې زما سره وو چې نن مې بیا دوباره پرې تکرار کړل حدود د 15 اداراتو خپله دا کار کړی دی. ټولو کارمندانو ته خپله معاشونه ورکړي دي دانه معاشونه. ځینې ادارات پاتې دي چې زمونږ همیشنی غوښتنه ترېنه همدا ده چې خپل مالیاتي فورمونه باید عاجل تسلیم کړي، مالیې وزارت ته یې تسلیم کړي، د خپل د بودیجې نه باید دوی هغه 15 ورځنی ایدانه معاش ورکړي او د هغه نه وروسته د مالیې وزارت د کال په منځ کې چې کله بررسي وکړي چې فعلا جریان لري کیدای شي په یو هفته کې دغه بررسي تکمیل شي موږ به بیرته د دوی خپل هغه مالیې رجوع کړو. څلورمه مسله مو دا ده چې په لومړي ځل د مالیې وزارت د آزاد رقابت له طریقه خپل 23 مستوفیتونه آزاد رقابت ته کېښودل شول. خوشبختانه 21 مستوفیان د آزاد رقابت له طریقه انتخاب شول. د کابل، کندهار، ننګرهار، لوګر، هلمند، بغلان، پروان، کاپیسا و پنجشیر مستوفیان معرفی شول. متبقی به معرفی کېږي. متاسفانه یو مستوفي صاحب مو چې کله د امتحاناتو لړۍ و شهید شو چې د هلمند ولایت لپاره و او یو په دغه لړۍ کې ناکام پاتې شو. پاتې کېږي 11 نور مستوفیان از او جمله 5 مستوفی از خانم‌های محترم هستند که او فعلا به رقابت آزاد گذاشته نشده است. سر از او کار است که ما چگونه میتونیم بالانس جنسیتی را حفظ کنیم و بتونیم که نه تنها که 5 مستوفی خانم را باید نگاه کنیم و اگر امکاناتش باشه که ما بالاتر هم ببریم و 6 مستوفی که بود از سابق رقابتی بودن که اونا در جای خود باقی ماندن. پس برای بار اول الحمدلله در وزارت مالیه یکی از ادارات کلیدیش که مستوفیت‌های ولایت است تماما رقابتی شده و استثنای 5 نفر خانمی که
فعلا موجود است. بررسی وسط سال بودجه جریان دارد. آخرین معلومات را که من یک ساعت قبل از همکارانم در ریاست عمومی بودجه گرفتم و آخرین لحظات است رسیده، چون به مسئله بودجه کمیسیون محترم انتخابات بود. این مسئله یک کم ما را به حساب کنکاری انداخت. در هفته آینده با کابینه افغانستان پیشکش میشه و بعد از اون به پارلمان افغانستان فرستاده میشه. زمانی که منظوریشان گرفته شد و تغییراتی که مورد نظر بود آورده شد، باز حتما ما در خدمت شما هستیم و جزئیات دقیق‌تر با شما شریک می‌کنیم. تشکر. اگر در مسئله کدام سوال باشه ما در خدمت هستیم. یک مایک شما. تشکر مسجد صاحب. ترکیستون از تلویزیون پرسید در پیوند صحبت‌هایی که شما کردین دو مسئله سوالی وجود داره. یکی مسئله محدود ساختن معلومات است که البته ما خیلی زیاد تلاش کردیم که همواره از گمرکات خصوصا 4 گمرک یا 4 زون اقتصادی که هست همیشه گزارش داشته باشیم. متاسفانه با ممانعت‌های زیادی مواجه شدیم. خبرنگاران ما که در ولایت هستند همیشه به ما میگن که فقط میتونید شما از وزارت مالیه ما پرسان بکنید، در حالی که اونجا ادعای بسیار کلان وجود داره که قاچاق صورت میگیره. حتی موترها بسیار عادی عبور میکنن، یعنی اونجا مثلا 10 تا تیر میشه 3 تاش ثبت میشه و دیگه روش میکنن اجازه تصویر گرفتن، اجازه سوار داده نمیشه و اونجا قیودات بسیار زیاد است. مسئله دوم، هنوز هم شکایت‌های جدی از بخش خصوصی وجود داره که برخی نهادها یا محافظین یا در کل میشه پلیس گفت که در محافظت از